سلامونه او نیکې هیلې. ملګرو، د غلجیو یوه بله لویه پښه احمدزي دي. نو د همدې ډیروالي له بابته له سلیمان خېلو څخه جلا شوي دي، خو کنه روایتونه دا په ګوته کړي چې په لویه پښه دوی په سلیمان خېلو ګډېږي او احمد د سلیمان زوی ګڼي. احمدزي لکه د ځینو نورو پښتنو په څېر تر اوسه کوچیان دي، ولې ډېر احمدزي اوس ځایي شوي دي، خو په دوی کې هغه پښه او خېل چې د موسی خېلو په نوم یادېږي لا تر اوسه رمې لري او نه یوازې په افغانستان کې د موسم په بدلون له یوې سیمې نه بلې سیمې ته تګ او راتګ کوي، بلکې په قبایلي سیمو کې هم رمې څروي. بیا په وروستیو 12 لسیزو کې لکه د نورو خېلونو په څېر احمدزیو کوچیانو هم ډېر زیانونه ګاللي دي. د بیلګې په توګه د دوی د اوړي او ژمي څړځایونه چې په افغانستان کې به دوی ورتلل د سیمه ییزو قومندانانو لخوا نیول شوي، نو ځکه خو اوس دغه ټبر په تېره موسی خېل په پنجاب کې استوګن دی. د نن نه 4 کاله دمخه ما غوښتل چې د دوی په اړه معلومات ترلاسه کړم. د ټیکسلا په ټربیني کې یو شمېر موسی خېل اوسېدل چې د دوی له خبرو ښکاره شوه چې د 20 کاله کېږي چې دلته استوګن دي. په افغانستان کې دننه اوس احمدزي په پکتیا، لوګر، ننګرهار، لغمان او د کابل شاوخوا سیمو کې اوسېږي او ښایي خال د هېواد په نورو سیمو کې هم استوګن وي. غټې پښې یې دا دي: موسی خېل، عیسی خېل، الدین خېل، یحیی خېل، ابراهیم خېل، ځنډي خېل، معروف خېل، جبار خېل، ببرک خېل، ستانکزي، عبدالرحیم زي او نور.